بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې محمد ده او د پلار نوم مې نور بچهان ده او د الکلیم نیازي حسین ځای د نهمې لېب ټولګي زده کوونکی یم. نن غواړم تاسو ته په بلډ ګروپ یعنې د وینې ګروپونو په اړه خبرې وکړم. لومړی د وینې ګروپونه د کارل کانډسټېشنر په نوم عالم په 1901 کال کې کشف کړل او دا د وینې حجرات او وینې حجرات په درې ډوله دي. یو آر بي سي دی او بل ډبلیو بي سي دی او بل پلاټلیټ دی او د آر بي سي په واسطه رامنځته کړل. لومړی د وینې ګروپونه یې په څلورو ګروپونو باندې ویشل. اول A ګروپ، دویم B او دریم AB او څلورم O ګروپ. که چیرې د یو انسان څخه وینه راواخلو، په یو سلایډ واچو او د یو مایکروسکوپ لاندې ونیسو، که چیرې دغه شکل ولري نو A ګروپ ده، او که چیرې د انسان غوږو ته ورته شکل ولري نو دا B ګروپ ده، او که چیرې د لومړی د A ګروپ انټیجن او د B ګروپ انټیجن نه ولري نو دا AB ګروپ ده، او که چیرې خالي دغسې کومې انټیجن ولري دا